ملګرو، لومړنۍ مینو په اکسل کې شنن پرې بحث کوو. فایل مینو ده چې فایل د اکسل لومړنۍ مینو بلل کېږي، او په فایل مینو کې لومړنۍ آپشن مو انفو آپشن دی. په دې برخه کې تاسې کولی شئ معلومات په خپل ورک بوک کې او همداراز د خپل ورک بوک یا په ساده ژبه هغه ډیټابیس ته پاسورډ یا رمز ورکول دي چې له دې برخې ګټه اخیستلی شي. لومړنی آپشن دلته پروډکټ ورک بوک دی. پروډکټ ورک بوک کې یو څه نور آپشنونه شامل دي چې لومړی مارک اس فاینل دی. هغه وخت له دې آپشن ګټه اخلو چې کار مو په خپلې پروژې یا ورک بوک ختم شوی وي. یوازې هغه کسان چې زموږ پروژه یا ورک بوک چیک کوي د دې ځایه کولی شي ورک بوک د آن ډن حالت کې وویني. کله چې دې آپشن باندې کلیک وکړو، لومړی باید خپل ورک بوک سیف کړو. ورک بوک لپاره مای ډاکومنټ نوم ورکوم، بخی پروجیکټ نوري سیف کوم. وروسته له دې د اکسل لخوا په لیکلي پیغام کلیک کوو چې اوس مهال زموږ ورک بوک رید عدلي حالت کې دی او شخص کولی شي په اسانه سره دا ولولي او مطالعه یې کړي. او کله چې وغواړو تغییرات پکې راولو، ایډیټ انوي بټن باندې کلیک کوو. دې سره به زموږ ورک بوک عادي حالت ته راشي. ملګرو، وروسته له مارک اس فاینل انکریپټ ویت پاسورډ لرو چې د خپل ورک بوک ته پاسورډ ډکولو لپاره ترې ګټه اخیستلی شو. د دې لارې کولی شو یو پاسورډ خپل فایل یا ډاکومنټ لپاره غوره کړو. د مثال په ډول 1 2 3 پاسورډ غوره کوم، اوکې باندې کلیک کوم، بیا ځلې هغه پاسورډ ورکوم. وروسته پاسورډ ورکول ډاکومنټ سیف کول حتمی دي. سیف. اوس که تاسې خپل ورک بوک کلوز کړئ او بیا ځلې اوپن کړئ، د تاسې څخه به پاسورډ وغواړي، کوم رمز چې ما غوره کړی و. اوکې. او که تاسې وغواړئ پاسورډ ریموف کړئ، بیا ځلې انکریپټ ویت پاسورډ باندې کلیک وکړئ. دلته هغه رمز چې مو غوره کړی و له دې ځایه کلیر کړئ. اوکې. وروسته فایل مو سیف کړئ. اوس که تاسې خپل ورک بوک وتړئ او بیا ځلې اوپن برخې څخه خلاص کړئ، دا ورک بوک اوس د پاسورډ خاوند نه دی. پروټیکټ کرنټ شیټ د شیټ محافظت لپاره چې پکې قرار لرو. د مثال په ډول زه دلته څو شیټونه اضافه کوم.
اوس غواړم دوهم شیټ پروټیکټ یا لاک شي. د دې لپاره راځم انفو پروټیکټ کرنٹ شیټ باندې کلیک کوم. دلته تاسو کولی شئ موضوعات لاک یا پروټیکټ کړئ، مګر دا چې موږ او تاسې تر اوسه فارمټ سیلونه نه دي ویلي، غوره ده چې سلیکټ ان سلیکټ خپل شیټ ته یو پاسورډ ورکړو. بیا ځلې خپل پاسورډ ورکوو. اوکې، تاسو ګورئ چې دلته هیڅ متن نه ټایپ کیږي، دا په دې خاطر چې پروټیکټ شوی. او که تاسو نور شیټونو ته راشئ، په دې حالت کې کولی شئ متن ټایپ کړئ او تغییرات راولئ. او د پروټیکټ کرنٹ شیټ غیر فعالولو لپاره کافي ده پروټیکټ ورک بوک ترڅنګ ان پروټیکټ ګزینه باندې کلیک وکړئ او پاسورډ چې مو غوره کړی و ورکوئ. اوکې او سیف باندې کلیک کوو. اوس که تاسې راشئ کولی شئ دلته ټایپ وکړئ او اعداد و ارقام حروفونه وارد کړئ. بله برخه دلته پروټیکټ ورک بوک سټرکچر دی چې زموږ د فایل یا ورک بوک ساختار څخه ساتنه کوي او د نورو شیټونو اضافه کولو مخنیوی کوي. د مثال په ډول تاسو نه غواړئ په دې ورک بوک کې نوی شیټ اضافه شي، چې اوس دلته زه کلیک کوم ګورو چې اضافه شو. د مخنیوي لپاره یې فایل مینو ته راځو، انفو او پروټیکټ ورک بوک سټرکچر باندې کلیک کوو. خپل پاسورډ ور داخلوو. وبخئ. اوکې، بیا ځلې پاسورډ ور داخلوو. اوکې، او اوس د دې ورک بوک ساختار لاک شوی. کله چې تاسې د مثبت علامت باندې کلیک وکړئ نوی شیټ به اضافه نشي. او د دې عملیې غیر فعالولو لپاره فایل مینو ته راځو، انفو او پروټیکټ ورک بوک سټرکچر باندې کلیک کوو. هغه پاسورډ چې مو مخکې غوره کړی و داخلوو. اوکې، فایل مینو ته راځو او فایل مو سیف کوو. اوس تاسې کولی شئ آزادانه نوی شیټ دلته اضافه کړئ. ریسټریکټ اکسس د پرمیشن ورکولو یا صلاحیت ورکول نورو کمپیوټري شبکو یا یوزرونو ته دی چې د کاپي، ایډیټ، شیر کول او ځینې نور موضوعات له دې ځایه تنظیمیږي، چې دا ګزینه کمپیوټري شبکو ته اړتیا لري. اډ ډیجیټل ساینیچر دا یو ډیجیټلي امضا ده. هغه کسان چې مایکروسافټ کې اکاونټ لري له دې ځایه کولی شي ځان لپاره یو ډیجیټلي ساینیچر غوره کړي او وروسته له دې خپل هر ورک بوک باندې تایید کړي. دا برخه ورک بوک بررسي کولو یا مرور کولو لپاره ده. له دې چې خپل ورک بوک پبلش کړو یا مخکې له دې چې نورو اشخاصو ته یې رایه کړو له دې برخې ګټه اخلو. لومړی آپشن چې په انسپیکټ ورک بوک کې لرو انسپیکټ ډاکومنټ دی. له دې آپشنه دې لپاره ګټه اخلو چې وګورو آیا ډاکومنټ پروپرټیز ان پرسنل انفارمیشن کومنټونه او یا ډیټا موډیلونه چې دلته موجود دي څه شی دي او غواړو چې دا نورو کسانو سره شریک کړو یا نه. نو هر آپشن چې تاسو غواړئ چک کړئ دلته باندې کلیک کړئ، دې ځای غوره کړئ
او وروسته انسپیکټ باندې کلیک وکړئ. هغه موضوع چې زمونږ ډاکومنټ کې پیدا شوه ډاکومنټ پروپرټیز and personal information ده. تاسو دلته کولی شئ ریموو آل آپشن باندې کلیک کړئ مخکې له دې چې خپل ډاکومنټ نورو سره شریک کړئ. د دې ځای پاک کړئ او وروسته د چک کولو کلوز باندې کلیک وکړئ. دوهمه برخه چک اکسیسیبیلیټي ده، یعنی د لاسرسي منلو موضوع ده. له دې ځای تاسو کولی شئ د متنونو یا نورو معلوماتو اړوند چې تاسې ورک بوک کې شتون لري هغه چک کړئ. دا هغه اشخاصو لپاره ده چې ناتواني لري. د مثال په ډول هغه اشخاص چې د سترګو دید له اړخه کمزوري دي او دید ښه کار نه کوي، نو لازمه ده چې تاسې اکسیسیبیلیټي موضوع چک کړئ او هغه متنونه چې سایز یا اندازه یې کمه ده او ډېر کوچني دي هغه تنظیم کړئ. کله چې اکسیسیبیلیټي باندې کلیک وکړو دلته یو هغه ستونزه چې موږ په اکسیسیبیلیټي کې لرو ډیفالټ نیم په خپل شیټونو کې لرو چې تاسو نه باید هر شیټ لپاره یو نوم غوره کړئ، باید تاسې ورته مشخص نومونه غوره کړئ. مثال په ډول د هر شیټ باندې رایټ کلیک کولو سره رینیم ګزینه انتخابوو او دلته خپل شیټ ته یو نوم ورکوو. اوس ګورو چې له دې ځایه پاک شو، ځکه موږ د اول شیټ په نوم کې هیڅ ستونزه نه لرو. نو دا هغه سری موضوعات دي چې خپل فایل له دې ځایه چک کولی شو. چک کمپیټیبلیټي: که چېرته تاسې په خپل ورک بوک کې هغه فیوچرونه څخه ګټه اخیستې وي چې د اکسل پخواني ورژنونو د مثال په ډول په 2010 2007 یا هم 2003 کې سپورټ نشي، نو دې سره باندې چې کلیک وکړئ دې ځای کې به تاسو ته هغه فیوچرونه وښیي چې تاسې کولی شئ له دې ځای ریموف کړئ یا هم هغه فیوچرونه څخه ګټه وانخلئ. نو اوس موږ هیڅ ستونزه په کمپیټیبلیټي کې نه لرو. بله برخه په انفو آپشن کې منیج ورک بوک لرو. منیج ورک بوک آپشن تاسې سره کولی شي هغه ورک بوکونه چې مخکې مو سیف کړي نه دي یا په تصادفي ډول پروګرام تړل شوي یا هم کمپیوټر مو بند شوي او تاسې یې نه یې توانېدلي خپل ورک بوک سیف کړي. له دې برخې کولی شي ریکور او بیا ځلې لاسته راوړئ. تاسې په دې ریکور باندې کلیک وکړئ. البته ما ټول خپل ورک بوکونه سیف کړي، که تاسو نه کوم په نیمه کې پاتې وي سیف شوي دي دلته به تاسو ته ستاسې ورک بوکونه ښکاره شي یا هر یو باندې تاسو کلیک کړئ هغه به تاسو ته خلاص شي. براوز ویو آپشن: دلته د براوزرونو اړوند تنظیمات دي. براوزرونه په حقیقت کې پلټون کوونکي دي چې تاسې په مرسته کولی شئ معلومات په انټرنیټ کې سرچ کړئ او په دې برخه کې تاسو کولی شئ غوره کړئ کوم موضوعات او کوم شیټونه مو براوز کې ښکاره شي او یا هم پټ شي چې د هر آپشن غیر فعالولو سره به ونښودل شي. درنو ملګرو، تر دې ځایه چې مو ویډیو وکتله او ما سره ملتیا وکړه، دا فایل مینو کې انفو آپشن هغه مهم او کاربردي مسایل و چې په دې کې فایل ته پاسورډ ورکولو ټول هغه موارد چې تاسو ته په ورځني چارو کې ډېر ضرورت شي او اړتیا به ولري. ویډیو اوږدېدله او حجم یې هم زیاتېده، اپلوډ کې مشکل سره مخ کېدم، په دې خاطر مې ویډیو را لنډه کړه. را روانه ویډیو به په دې اونۍ کې د نور آپشنونه چې په فایل مینو کې پاتې هغه مکمل تاسو ته تشریح. مننه. تر بیا.